السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن به موږ د یو داسې دعا متعلق خبرو کو چې هر یو کس د پاره رحمت او باعث برکت دی. څوک هم چې نوی کار شروع کوي، که کاروبار وي یا فلاحي اداره وي یا کور وي یا داسې منصوبه وي چې د الله جل جلاله رضا او د انسانانو بهتري پکې مقصود وي، نو اکثر منګه ګورو چې خلک ډیر کوششونه کوي، مهنت کوي، لیکن بیا هم هغه کار مخکې نه چلیږي، پکې برکت نه وي. خلک د هغې نه فایده همیشه او دایمي نشي حاصلولی. سوال دا دی چې دا ولې؟ آیا په دې کې څه کمی پاتې شوې ده؟ تاسو به خپل خواو شاو کتلی وي. څوک اسپتال جوړوي لیکن مریضان ورته نه راځي، څوک سکول کولاوي خو طلبا ورته نه راځي، څوک کاروبار شروع کوي لیکن په دې کې د ترقی نه موني، څوک جماعت جوړوي لیکن منځګزاره ورته نه راځي، څوک رشته کوي او دغه رشته دایمي پاتې کیږي نه. دا څه وجه ده؟ وجه دا ده چې موږ کله نیک کار شروع کوو، هغه د الله جل جلاله په بارګاه کې د قبلولو لپاره دعا موږ نه کوو. موږ غافل یو، موږ دا خبره ګڼو چې دا خو ښه کار دی او الله جل جلاله به په خپله قبلوي، حالانکې الله جل جلاله موږ ته ښودلی دی چې د نیک کار نه وروستو د قبلولو دپاره دعا کوئ. راځئ چې په دې خبره باندې ځان پوه کړو. هغه کومه یوه دعا ده چې د دنیا د ټولو نه لوی او بابرکته هغه عمارت د کعبې شریفې آبادېده او په هزارهاو کلونه او په لاکونو انسانانو د هغې طرف ته روح کوي. الله جل جلاله په قرآن کریم کې سوره بقره کې آیات نمبر 127 کې ارشاد فرمایي: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کله چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام بیت الله شریف بنیادونه اوچتول، دا دعای کوله: ای زمونږ ربه، دا خدمت زمونږ نه قبول که، یقینا ته اوریدلو والی او د هر څه پیژندلو والی. زما محترم و عزتمندو، کله موږ په دې باندې غور کړی دی، دا دعا د تعمیر په دوران کې لوستلی کېدله، صرف د تعمیر نه وروستو نه. دا دعا د دواړو انبیای کرامو یو ځای دعا کړې ده. په دې دعا کې بار بار ربنا ربنا الله ته پکې आवाज لګولی دی. په دې دعا کې تسلیم دی چې زمونږ سعی کوشش قبول که. دا دعا د ابراهیم خلیل الله دعا ده او خلیل الله حضرت ابراهیم علیه السلام خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام سره یو ځای دا دعا کوي. په دې دعا کې یرفعو صیغه د فعل مضارع ده، یعنی دا همیشه یو عمل ظاهری. د دې مطلب دا دی چې حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په پوره تعمیر په دوران کې به دا دعا لوستله، نه صرف په اختتام باندې. دا دو الفاظ تقبل منا، یعنی منا زمنګ نه، او تقبل قبول کا، دا دواړه الفاظ ډیر د عجز او د انکساری ظاهری. دیو دا خبره ونه کړله چې دا لوی کار دی، بلکې وی ویل ای الله زمنګ نه قبول کا. تاریخ اسلام د ټولو نه لوی او د ټولو نه بابرکته تعمیر منصوبه کومه یوه وه؟ یقینا خانه کعبه کې تعمیر و. صحیح بخاری کی روایت دی، حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د بیت الله شریف تعمیر حکم وکړو، نو هغه خپل زوی اسماعیل علیه السلام نه مدد طلب که. خپل بچی ورته فوراً وی ابا جان د هغې د پوره کولو تعمیل وکئ، زه حاضر یم. دا د اطاعت جذبه وه. پلار او زوی دواړه یو ځای شو او کار یې شروع کړو. اسماعیل علیه السلام به ورله کاڼي راوړل، ابراهیم علیه السلام به دیوالونه اوچتول. چې کله دیوالونه اوچت شو، حضرت اسماعیل علیه السلام مقام ابراهیم والا کاڼي راوړ چې په هغې باندې ابراهیم علیه السلام به ودرېده او د بیت الله شریف تعمیر به کو. او په پوره تعمیر په دوران کې به دا आवाज بلندو: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. د کعبې شریفې تعمیر جاری و، لیکن په زړه کې دا یره وه چې الله دا عبادت زمونږ نه قبول کا. تاسو په خپله سوچ وکئ محترمو،
نن بیت الله شریف څومره لوی آبادی ده، څومره خلک انسانان هر کال د هغې زیارت لذي، 5 وخته پکې مسلسل منځ ادا کیږي. دا د هغه دعا برکت دی. محترمو راځو خپلې خبرې ته چې کوم نیک کار شروع کوئ د الله جل جلاله نه دعا خامخا پکې غواړئ. ډیر خلک دا غني چې بس دا یو ښه کار دی، الله جل جلاله به په خپله قبلوي. دعا ته څه ضرورت دی؟ دا خبره بالکل غلطه ده، ځکه الله جل جلاله په خپله فرمایي ادعوني استجب لكم، و ایمان وغواړئ زه به قبول کړم. د دعا د کولو حکم دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دعا د عبادات مغز دی، د عبادت روح دی، او حقیقت دا دی چې د الله جل جلاله نه وغوښتلی شي. او فرمایي دعا نه علاوه داسې یو چیز نشته دی چې هغه تقدیر رستو کی. صحابه کرامو طرز عمل څه؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح. نیکۍ سره دومره دعا کافي ده څومره چې د مالګه د طعام د پاره کافي ده. لکه څنګه چې خوراک سکاک بغیر د مالګې نه ښه نه لګي، بغیر اعمال د دعا نه د الله په درګاه کې نه پیش کېږي. محترمو عزتمندو، د توجه خبره ده حضرت ابراهیم علیه السلام د الله نبی او نیت هم بهترین او د ټولو نه کار هم ډېر اعلی، بیا هم د الله جل جلاله په دربار کې دعا کوي. نه موږ څوک یو چې زموږ د دعا ضرورت نشته؟ ما محترمو عزتمندو، راځئ چې په دې خبره ځان پوه کړو چې د کوم شیز وظیفه جوړه کړو او څرنګه اولولو. نه دا دعا موږ خپل د هر یو نیک عمل دپاره چې موږ وایي چې مستقبل کې دا ترقي وکړي، زموږ دپاره نفع بخش وګرځي، دا دعا موږ شروع کړو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ای زمونږ ربه دا عمل زمونږ نه قبول که، بېشکه تل اورېدلو والی او سمیع هر څه چې دی هغه ته پیژني. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده، روزانه 80 ځلې د کار د شروع نه واله تر اخره پورې چې کوم نیک کار دی شروع کړی دا وایه، سحر او ماښام. لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام په خپل د بیت الله شریف په تعمیر کې دا استعمال کړه او الله جل جلاله دې نه قبول کو. خو شرط دا دی چې د صحابه کرامو د اهل بیت سره د محبت، چې کور جوړو، جومات جوړو، سکول جوړو، اسپتال جوړو، کاروبار شروع کو، نیک اراده د رښتې وي. دغه دعا د ابراهیم علیه السلام په دغه تمامو مراحلو کې دا موږ یاد کړو. که دا وظیفه موږ شروع کړو نو موږ ته به څه فواید حاصل شي؟ د دې فواید لامحدود دي، لیکن چند اهم فواید زه درته بیانوم. قبولیت د عمل به وشي، چې کوم عمل ته غواړي نو الله جل جلاله به هغه قبول کړي. الله به پکې ترقي او برکت واچي. الله جل جلاله طرف نه به تا ته معاونین مقرر شي. دغه دعا په لوستلو سره به الله جل جلاله د غیب نه داسې معاونین راولیږي چې ستا دغه کار چې دی الله جل جلاله په مخه بوځي. که هغه آبادي وي، که کور وي، که جومات وي، کاروبار وي، د هغې حفاظت تحفظ به راشي. که واده وي، که رشته وي، یا څه بل څه کار وي، د نسل حفاظت په دی الله جل جلاله کوي. او په خلوص او عجز سره الله جل جلاله اخلاص پیدا کوي.